امنیت شورا د بندیزونو له تور لیست څخه د طالب استازو نومونه لرې کوي. د هیواد په ګوټ ګوټ کې د لسګونه ولسوالیو له نیول کېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په موقت ډول له تور لیست څخه د طالب استازو نومونه لرې کوي. کابل کې د ملګرو ملتونو استازولي یا یوناما وایي دا پریکړه تېره ورځ په روانو مذاکراتو کې د لا پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري ترسره شوه. په مطلب کې راغلي د طالبانو د سیاسي دفتر استازو او نورو لړپوړو طالب مشرانو نومونه اوس د 90 ورځو لپاره د امنیت شورا له بندیزونو څخه په موقت ډول لرې کېږي او دا چې راتلونکي ګامونه به څه وي وخت به یې ځواب ووایي. له تور لیست څخه د طالبانو لرې کېدل د دوحې تړون یوه برخه وه چې تر اوسه نه وه عملي شوې. طالبانو تر دې وړاندې د تور لیست موضوع د مذاکراتو پر وړاندې یو ستر خنډ بللی و.